خپل خراب یا زیړ شوي غاښونه صفا کړئ، چې دې یو ښایسته طریقه ده انشاءالله او ډېره ازمېیل شوې طریقه ده. دې په واسطه خپل خراب کوم غاښونه مو خراب وي، خچن شوي وي، په دې طریقه تاسو پاکولی شئ. نو دې لپاره 2 شیانو ته ضرورت لرئ. یو لیمو ته ضرورت لرئ او بل ادرک یا زنجبیل ته تاسو ضرورت لرئ. د ادرک به اول ښه میده کړئ او بیا به دې سره د لیمو جوس او اوبه یو ځای کړئ او دې په واسطه بیا د غاښونو کریم ککړ کړئ او اوبه وهئ. راځئ چې طریقه پیل کړو. به راواخلئ داسې به یې کټ کړئ. میده کړه، دې سره به لیمو اوبه یو ځای کړئ. لیمو او ادرک په دواړه سره یو ځای کړئ. دا به ښه داسې میکس کړئ او یو اندازه لږ اندازه مالګه به د دې سره هم واچوئ. کله مو چې مالګه، ادرک، لیمو اوبه ټول سره میکس کړئ، دې سره مو مالګه واچوله تر څو په غاښونو کې کوم میکروبونه موجود وي، کوم هغه میکروبونه به ډېر ښه له منځه لاړ شي. مالګه، ادرک او لیمو به دې سره یو ځای کړئ، ښه به یې میکس کړئ. لیمو، جوش، ادرک او مالګه یو ټول چې ښه میکس شي بیا به یې داسې سره میکس کړئ. ښه میکس شول، ټول به ښه حل کړئ چې ادرک څخه هم اوبه ښه پکې حل شي او لیمو به هم په دې کې ښه حل شي. ښه به یې وټکوئ. ادرک او لیمو جوش او مالګه ټول ښه سره میکس کړئ تر څو یو بل کې ښه حل شي. که یو څه وي تاسو د دې په واسطه هم لږ وټکوئ، یو پیالې په واسطه یا د دې په واسطه به ښه وټکوئ. چې ښه وټکېږي نو بیا به ښه نتیجه ورکړي. یو څه شي په واسطه به ښه وټکوئ تر څو ادرک او لیمو مالګه په یو بل کې ښه مخلوط شي. بیا د یو برش په واسطه بیا به داسې راواخلئ او د برش په واسطه او د برش په دې په واسطه ککړ کړئ. کله چې دې په واسطه ښه ککړ شو بیا به یې په غاښ کې وایئ. کله چې برش ککړ کېږي بیا به یې د دې په واسطه په غاښ کې وایئ. بیا به دا چې ختم شي بیا به نور راواخلئ. غاښونه که چېرې دا ډول خچن شوي وي، اوس ګورو دغه ادرک، لیمو او مالګه کوم مخلوط مو جوړ کړ، دا په ازمایو. نو دا غاښونه اوس تاسو خپله وګورئ چې دې بیا برش په واسطه دې به لومړی د هغه مخلوط په واسطه ککړوو، بیا دا غاښونه په صفا کوو. تر 2 دقیقو به دا برش تاسو په خپله خوله کې وهئ انشاءالله. دا ډول به انشاءالله غاښونه تاسو صفا کېږي. نو دا په اول ځل کار نه ورکوي، څو ځله تاسو کولی شئ چې همدغه طریقه وازمایئ. انشاءالله په دې سره به تاسو غاښونه صفا کېږي. زموږ ویډیو خو لایک کړئ، شیر یې کړئ.